واقعی دا شداد یو بادشاہ تیر شوی دی تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاہ هغه زمانہ کې چې څومره علاقه و په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازمه خبره ده د بادشاہ سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به وي چې د هغې په سر کې به نشه نیږي اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت د ده په سر کې دومره لویه نشه راله چې جناب د علاقې د مشرخو څه کوي چې د خدایۍ دعوې وکړه وی زه خدای او بیا اعلان جاری کړ چې کم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کېږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې ته د خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی نو د خپل مبارک او برکتی تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږې ستا ټول هر څه د هغه په قبضه قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته د سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب د دا لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی به ما ته سجده لګوي او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوته سجده به یې لګوله ولې د خدای دی دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي یو بل بادشاہ تیر شوی دی منځ کې یو خبر رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه د محل چې کوم مین ګیټ و په هغه یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او وایي چې په دې لاره څوک هم ځي زما دې ټوپۍ ته به سجده لري هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغې به فوراً اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله چېرته یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو اړو پروې ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلک راونیوی دی دې خوا نه ګورې وایي څه ته وګوره وایي دا بره څه پراته دي اسی چې وکتل ټوپۍ او خدای ته نه خبر ټوپۍ نو په ټوپۍ زه ورته ګورم تاسو مو ته ګورئ که څه شی دی وایي دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي دا هر چا چې دا خو ټوپۍ را که د بادشاه را وکړه که دا د خو ټوپۍ را وایي تا کې خواړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ را وپېژنې نه نو وایي ټوپۍ نو څه ته وایي خو چې سړی په سر دغه ډبره پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړه نو که د نه فالتو وي راکه زه به په سر کوم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وایي کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وایي منمه چې د بادشاه ده نو چاله خیراتي دي بادشاه ورکړي وایي نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وایي د کم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی او دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوي سجده به زما را تندې هغه ذات ته لګي چې کم ذات د دې تندي پیدا کوونکي خالق او مالک دی د مسلمان قسم دې زم دا مسلمانی خدای زمون په زړونو کې مسلمانی کې مونږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلمانی بیا دي کوو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانانو هم بیا ځان خلاص کړي وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی او هغه ته خو مونږ داسې وی او خو دا وی راپېښ یې کړې ما
بادشاہ ځان ته حاضر کړه لکه دومره نشه درکې تاسو ویلي دي وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم عزت به دې کوم زمونږ بادشاه قدر به دې کوم څه حکم یې ما ته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک ستا ټوپی خو څه کوي چې ستا په مخامخ راته ولاړ چې تا ته هم سر ونه لګو تا ته هم بادشاہ وی داسې چل دی چې دې وجل غواړي خو دې په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا نه وی د بچي راولي بچي ولا راوستل بادشاہ تلاوت تپوس کې لکه ته څه کار کوي معلومات خو سړی کوي وی زه صاحب غشو ویشتو واده اسې وته مال د غشو د ویشتو چل راځي چې د غشي ولما نو هغه پاتې کم ځای ته مې شیشه غشتي نو پورا غځې لګي کوټه یو انچ هم د هغې نه مخکې رستونه دي دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کو وی ښه غشي ولې هغه چې کوم شیش دی برابر دی وی او ورشه ویله د بچي راولي بچي راوستل او یو زوی ورته مخامخ ودرو او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښودی وی ته خو غشي ویشتې شي که دا لیده او د هغه شي داواله او زه اوس دا سیو به ولی پته به دې ولګي که ته د غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام بم درکم او خوشی به دې کم غږم درته نه کوم او که سیو دې خطا کنو ستانم سرمنو باسم او چې خطا شي نو څوک به لګي د زوی په سر یې ورته سیو ایښودی ودرېږه چې سم چل درته وکړه اوس واقعي که غشې خطا کېږي خو د زوی سر به لګي یا به د زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي وی دا سیو به اصولي پته او که صاحب که مې وویشته ودې ویشته نو زه بری او به یوازې بری کوم نه تاله به ډېر لوی عزت هم درکړم غریب غشې ولینده په لاس کې واغېشتل چې خدای پاکه دا څه په امتحان کې ګیر شو ما خو چې د غشې لاس کې هم نه دی اخیستی نه مې لینده په لاس کې اخیستی نه او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار دی چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي د خپل زوی وله دا داسې مطلب شو لکه د خپل زوی دی وله اسی ورته په سر کېښودو وی شابه اوس شیشناکه تا دعوه کړی چې د غشو د ویشتو ماهر یم تکړه شي غشې لاس کې واغېښو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله دا هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا ته کوم دې بادشاه ته نه لګم الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچي هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچي دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته رسي چې ته غشې مې په لاس کې نه نغېست ای الله د دې رسوایه نه خو مې وساتي چې غشې راخ که ور پرېښودو تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې پټک اقه سیو په دا منځ ولې بچی بچ شو سیو ډکرې ډکرې خواله بادشاه ځان ته رانږدې کوي ویې ټپو وی دا نرځوان دی دا لاس ما بریم کړی بری مې کړی او زما ټوپی چې زما په دروازه پرته وي هر څوک چې دي سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته زه هسکه غړی ګرده چې ګورې زما ټوپی خو څه کوي چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه لګي دا د هغه بادري نو بادشاهان هم قسمونه قسمونه تیر شوي دي شداد هم د خدای دعوه کوي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی لومبی حکم و چې سجده به ماته لګي او چې کم سړی به دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتانې جوړ کړي نو یو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پروت هغه بوت ته به ور سجدې لګوي که مریض به راغی د دغه شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا راله جوړ کړه که چاته بل څه تکلیف و دنه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور ډېر لوی طاقت که د زړه نه څوک وکړو خو مجبورو خلک یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي خدای سره خو دوزخ او جنت دي زما خو دوزخ او جنت نشته یو لوی ځای کې کنده وکنستل او په هغې کې اور بل کړ او په ځنګل قوم مقرر کړ وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ په دا اور کې به ور اچوئ
اور باسه بلېږه. او چې کوم سړی به د نافرمانه چا به خبره نه منله، چا به ورته سجده نه لګوله، بس ابه یې نیوه اور کې به یې غورځوي. خدای ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي. نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي، د خدای دې اور ته به یې غورځوي. وی جنت پم جوړول غواړي. نو حکم یې وکړي زما په سلطنت کې چې کوم دی خشته خوږه ځمکه وي چې هر قسمه میوه زرغوني، هغه ځای ما ته وښایه. نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهران هغوی وګرځېدل، یو علاقه یې ورته وښوله، وایي صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي، غرونه هم پکې دي، اوبه هم پکې دي، داسې دی چې اوبه هم پکې وي، موسم یې مزېدار دی، اعلی دی. داسې دی ورته وښو. اوس ډېر لوی شاندار دی. او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه ده هغه راوړه چې دی په خپل باغ کې وکړه. او اعلان یې وکړي په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دی چې هغه په خپل باغ کې وکړه. بس لګیا دی پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې. او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ، داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي نو هغه د په باغ کې و. او چې کم ګلاب او کومه اونه وه هغه د په باغ کې وه. وی خلک جنت چې خو ولی وي، نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي. نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې. چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي. وی لختې جوړ کې او میخې راولې، ابه لشه او هغه میخې به هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به. وی جنت کې خو به شاته مي، د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځې چې کم دی د شاتو مچۍ وي راولې. حتی کې چې کم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټولې د پر خپل باغ کې کېښودل. خشته خشته جنکۍ ولکانې راوستل، هغې یې په هغه باغ کې ډېره کړل. غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل. او چې څومره هیري دي، لال، جواهرات، یاقوت، مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګوي. لګیا دي صاحب مصریان لګیا دي، څوک پکې اوسپنه لګوي، او څوک پکې پیتل لګوي، او څوک پکې کاڼې لګوي، او څوک پکې یاقوت او مرجان، او څوک ملغلرې پیسې دي خرڅ کېږي او باغ تیارېږي. اعلان یې وکړ چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به چې د هغې به یو خښته د سرو وي، بله به د سپینو وي. وی شا به یې سره سپین هم راغونډ کړي چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین وي، ټول راغونډ کړي. بازارونو کې وګرځېدل، سره سپین یې راغونډ کړل، د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب به د هغې محل هم پکې جوړېږي. چې زه داسې جنت جوړ کړم. زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده، وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی. یاره مې ډېر قمقله خبره ده، ډېره قمقله خبره ده. اوس الله دا شداد جنت ته محتاج دی؟ شداد بسي او د هغه باغ بسي. جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی، خدای دې وله موږ بولي. هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا. او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اذا اللہ نے سوال کرے نو فردوس تے غواړي. ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی. الله دې ورته موږ بولي. دا د شداد څه معمولي غوندې باغ، دا د هغې څه ته مقابله کوي؟ د جنت د یو بوټي مقابله، د یو میوې مقابله نشي کولی. دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې. وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړي، چې به بنګلې پکې جوړې کړه او په چا کې دا وی دا جنکۍ پکې دی، دا حورې دي او هلکان وی دا غلمان او ولې پکې جوړې کړه او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي. چې هغه سره او سپین یې پکې ولګول، د هغې یې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې، د سرو سپینو یې جوړې کړې. وزیران ولرال وی صاحب جنت ته تیار شو، ستا محل هم پکې صاحب تیار، خپل محل، وزیرانو له محلونه، غلامانو له محلونه، دا ټول یې پکې جوړ کړل. وی صاحب اوس بیا ته افتتاح کوې، لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي، ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به هم ورځې او ستا وزیران به هم ورځي.
ډېره ښه چې دې څنګه را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدای راوي نیسي خدا الله هر کار کې حکمت فرشتو به هم سوال کو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بارم سر پرېښي دي وی نه صاحب سپین هم پرېښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دام پرېښي دي وی صاحب اسم نه دي پرېښي ته راسه جنت وګوره داسې نه ډول یې کړی وی خګ ورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې دونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم یو سړی را مخکې شو وی صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دي ویره یو ماشومه جینۍ وه د هغې غوږ کې والی وي د سرو مونږ ویلو مونږ ته را والی راستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زمونږ پې رحم راغی دقه والی په پلانکي کلي کې یو ماشوم یې په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو مونږ ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې نه ګوري وی اله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړي او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی را ننه ټول فوج او لښکر وزیران ورسره ټول ولاړ دي وی صاحب تاسو را ننوځئ نو خیر سړی مولېږه که نه هغه والی به ترې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نی راوړی او دا هم په دې جنت کې لګولي دي زه به قدم دننه نه ږدم منډه شو ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ورغلل اله بچې شابه دا والی راکړه بادشاه په نور کې ولاړ دی جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته شابه ماشومه چته ورکوي ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې کړي چې نه نه زه نه ورکوم نه ورکوم بس هغه کس ورته ګوتې کړی چې دی له هم چک ورکړه دی له هم چک ورکړه دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وکتل په منډه یې دې ماشومې الله ته مخ کړه چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې زما نه دې ظالم نه وي وړی یتیم یم یتیم الله تا بې سرې کړی پروردګار که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې کړې الله زه ته بې سرې کړی یم یتیم یم نو که نن زما بابا جمدې وي که نه نو زما دا والی خو به د ظالم ما نه نه وي وړی واقعي حدیث پاک کې راځي چې یتیم په سر به د رحم لاسک دی او الله په ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاسک دی دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي چې هغه د خولې نه وباسي د الله دربار تر دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره شو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل اخلم زه لږ ساعت پس دي وي خیر دی خدا بدل راله دې ماشومې سر الله ته اوچت چې الله ته اوچت کړ بادشاه وی څه چلم وکړ وی جي هغه والی هم راوړه شاه به دا ویلي کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګي نو زه باید نه وړي هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم ورشه ورشه دا ماشومې دعا قبوله شاه به ورشه چې دا سپېره ده نه د دې باغ ته قدم وانه دي چې باغ ته ننوځي چې دا مری دی ته نیولو ساري کوي شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج دی لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډولکي دی او نخري دی او ډوډۍ دی او میلمانه دی او لوی شرمول جوړ دی او ناګهانه اسرائیل علیه السلام راغی او په قصات ورنږدې شو مری نه یې ونیو او سیت یې وایستله په هغه اس د پاسه مړ شو لاندې را پرېوت خپل باغ ته داخل نه او روایت کې راځي چې ماشوم الله ته فریاد وکړ نو فرشتو الله ته چغې جوړې کړې چې یا الله دا ماشوم یتیمه ده ډېر ظلم ورسره کېږي الله دې ظالم سره خو چې نور صبر ورته وکړي الله راوي نه نو د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وکړ ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته وایي چې ته په چا دې رحم راغلی دی وی نه د ما په اړه کې رحم الله نه دی ما ته چې الله حکم کړی دی که هغه ماشوم دی او که ګدا دی او که لس دی او که شل دي ساعت راولم
اسرائیل علیہ السلام سره ډېرې فرشتې ملګري، چا نه په خپله وباسي، چا نه د نورو فرشتو په ذریعه څه وباسي. وی ناسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی. وی هغه څنګه؟ یو دریابي کشتۍ روانه وه په دریاب په منځ کې، الله تعالی هغه غرقه کړه. ما ته حکم وکړه چې ته ورشه او چې څومره په دا خلک دې په د کشتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه. زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچته کړې، یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم و او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته را پیوست کړی و، هغه ماشوم له پی ورکړی او د کشتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله، ګڼه تخته و او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوست کړی، دقه ځان یې کلک کړی، تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی او دا دریاب بونه چپې ورکوي. وی تا ما ته حکم چې ورشه دې ښځې نه ستا وباسه. نو ستا حکم الله نیغ رالم او دا ته الله تپوس کوي چې په چا دې رحم راغلی دی که نه. وی ستا حکم الله ورلم او د هغه مور نه مې وله سه وویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په منځ کې په هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو. وی دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي، دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی دی. اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو؟ وی نه الله بیا ته نه خبر. وی ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه، هغه تختې یې چپې ورکړې او په درجه هغه تخته غاړې ته وغورځوله، هغه ماشوم دې په غاړه روغ پس شو. بیا مې یو زمری مقرر کړه، ابه راتلو دې ماشوم له به یې پی ورکړو. پوره زمری خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي، خو چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي. ما زمری مسلط کړه، الله تعالی خو کولی شي. هغه زمری به راتله ماشوم له به پی ورکول، بیا به راتله ماشوم له به پی ورکول، ماشوم مې ورو ورو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوی د ګرځېدو شو. چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو، منډې ترړې شروع کړې، ښایسته ماشوم و، لاړ کلي ته ورسېده، هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ. اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو، غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې، ډاکو ته جوړ شو، ډاکومارو سره ملګری شو، په لاره به یې د خلکو نه شوکې کولې، ډاکې به یې کولې. اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ، د علاقې د خلکو نه حکومت واخیسته. هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو. چې بادشاه جوړ شو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستل. دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی. یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه. یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه، دا څومره لوی احسان دی، څومره لوی نعمت دی. هغه سپېره د الله تعالی د هغه نعمت په مقابله کې چې دې شکریه وکړي، د شکریې په ځای د خدای دعوه کوي. د شداد نه باغ هم پاتې شو، وطن هم ترې پاتې شو، بچي هم ترې پاتې شو، کومه بنګله چې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه. باغ یې په سترګو باندې لید او د جهنم اور ته ورغی. خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کوي نه به کوم خوا ځي، لاړ هغه د الله تعالی اور ته. زما وروڼو د مرګ نه هېڅ څوک نشي بچ کېدی. الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها. الله فرمایي چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی، دا رزق به خلاصی نو ثابت دی. هغه رزق چې یو نوړی پاتې دی نه مري، هغه نوړی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخلي نو هله به مري، بغیر د هغې نشي مړ کېدی. خو زمونږ د خلکو سوچ څه دی؟ مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړی چې زما به 200 کاله عمر، زه یاره نه مرم. چې هغه د 100 کالو یا موی نه مرم، چې د 6 کالو په کټ کې پروت یم، هم دا نه وي چې د سبا مرم. یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي، هم دا نه وي چې ما نه به ساتي. عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو ګوته جوړه کړې وه، نو په هغه ګوته یې لیکلي وو کفا بالموت واعظا.
نو چې هغې ته به یې کتل نو مرګ به ورته یادېده. کفا بالموت واحده، یاره وایي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته. چې سړی نصیحت کوي نو چې د بزرګ لږي وي ما ته نصیحت وکړه، چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه. خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی زما وروڼو ګورې بل نشته. که یو سړی وي چې ځان ته زه نصیحت وکړم دې مقبرې ته لاړ شي، قبرونو ته دې وګوري. چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته. دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دي؟ دا خو داسې نه لکه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل. دا خو هماغه خلک دي چې یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل، یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کو، د چا دوکانو، د چا زمینداره وه، څوک افسرو، څوک گورنرو، څوک بادشاهو، څوک ملکو، څوک خانو، څوک مزدورکارو، چا پټي سنبالول، څوک د دې پټوره د ځمکو مالکانو، چودریان، خانان، لوی لوی خلک چې مقبرې ته وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي. نه ځان سره کارخانهدان کارخانه یو، نه جایداد والا جایداد یو، نه مزدور ځان سره هغه لور او رمبې یو، نه مولا ځان سره هغه خپل کتاب یو، نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوف یو. یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل وسولي او بد انسان ځان سره بد عمل، بل یو شی به ځان سره کوي. هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان، ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندان او ډېر د جایداد او دولت خاوندان، او چې کله مړ شوي دي نو زوی یې وایي یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب. مې بد دا ووایه چې خره چې خلاص شو دی، خو دغه لفظ د سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وي ناجوړه پروت دي په کټ کې. رښتیا ووایه بیا پې خپل بچي تنګ یې وکړه پې نه کټ کې پروت دی. دونه څوک نه چې په ډډه یې واړئ، دونه څوک نه چې د اودسمات انتظام به له وکړي، دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي. هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې رستو تلل هغه بیا په کټ کې بې عزت او رسوا پروت دی. او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو وایي خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به وایو تاسو موموندم. بیا دا خپل مړي د خلکو یاد یو که هېر شي، هېر شي نه یاد نه پاتې کېږي. زمونږ مولوي صاحب رب العالمین د جنت د هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به یېرېږي سي لاړ هغه دی چې د مقبرې ته ورشو را یادم شي، یا په سړک چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي زه دعا ورته وکړو. دارنګې د هر چا پلار او مشر یو 3 ورځې یادي، یو میاشتې یادي، یو 40 ورځې یادي، او چې هغه ټیم ختم شي تېره شوه خبره. او پخوا لا خلک خو او مشران دې خدای وبخي جمعې په شپه باندې یا په بله شپه یا په بله شپه چې د یو ډوډۍ به پخه کړه وي دا د مړو په ارواح خیرات شو. اوس هغه شی ختم شو، خو دغه د مړي د خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدي مې لکه پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار مې څه مې پلار دی نو وایي ځان پسې بیا کول کنه جایداد یې و ځمکې یې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول کنه. یې د خدای نیک بخته تا ته پاتې شوه ته ورپسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کومه پخپله ګټلې دا ورته زه خپله بذات خود نوم درته نه هغه ته د پلار نه پاتې خپلې ګټلې وه هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي. او چې خیرات یې کړو ځان پسې بیا کړه زما څه کړه یاره مې د نر بچی هم ته دقسې پکار ده رښتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې را پسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې اړونه کوي ځان پسې کوي خیرات او د دواړو جهانو مبارک سردار یو سړی بې مال او دولت کوي پټې خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکې دا به پلانکي له ورکې دا پلانکي له به ورکې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي له دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده سم نه پلان کو دی که دې ویو که نه وایي د پلان کو دی دغه خیرات چې دا کوم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کرونو روپو خیرات کې چې
چې کوم مخکې ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي. دا خو ستاسې د طمقتي ده. لکه سپي ډوډۍ تښتئ چې منډې ورپسې وی او خوند نه کېده وایي د خدای په نوم شوه. چې د خدای په نوم شوه ته داسې یو نوړی واچوې د خدای په نوم. زمونږ دغه خیراتونه یا د مقبرې اسخات اوهو او بیا پې دا جګړې نن زه ولاړم داسې غوسه رالم چې په دې خلکو مې را باندې کړه خو مې اوس به بیا جګړه به جوړه شي. یعنې حیران په بل څیز شوم نه قسم دی څه خو زمونږ دا سپېره بعض امامان په قهر د خدای اختا خو څه مې پکې ګورې قسم دی نن غټ غټ پښتانه ولیدل نوم نالم نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه خدایه بس ما یې دا اوس څه کوي یا دا خدای نیکبخته را او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوي په دغه اسخاتونو ستاسو بیا هغه لوبې ټوکې جګړې جانماز په جانماز به دې خدای وبخښي. لمارونو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم کوم مرګ ځان ته رایاد چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کوم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړ وایي چې زما نه څوک جو زه مړ شم نو زما د لاسونه به کفن نه بار وباسي او زما دا کټ چې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې وله د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلق ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوو ای خدای مو بخښه یو اعلان ووایه دا فلان کې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه یې روانه د دې غون مردان مالک دی او لاسونه د کفن نه بار دی وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي ګورئ دقه تش لاس روان دی. حاجی باباجي زموږ خبره کوله وی حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېده او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده هر چا ته به خپل نصیحت کو وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته به نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده وی موږ له ډېر ښه ډوډۍ دعوت یې راله وکړو وی بیا حاجي صاحب چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړو راشي زما قبر وګورو ډېر ښه وی چې ورغلو ځان یې ډېر خشته مزېدار د ماربلو سنګي مرمرو قبر جوړ کړو ډېر خشته خوبصورت او د هغې هغه تبې جوړې کړې وې دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې وما اږدي او صاحب پکې راله لږ تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی نیک سړی به راغی نا قبر ته به یې کوز کړو هغه دا یو سوچ او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ما نه پکې یو 2 صورته ووایو دواړه ته وکړه چې دا ما له خدای بختول حاجي صاحب هم بوته چې د برکت لپاره زما د قبر کې ما له یو څو آیتونه ووایه خو چې حاجي صاحب د قبر په یوې خوا کې ودرېده یاره خو داسې مجاهدان ډېر کم وی والي صاحب دې خوا راشه وی ډېر خشته قبر ځان نه جوړ کړی وی صاحب ډېر اخوال مې پرې کړی ډېر مزېدار وی قبر ځان له مه جوړوه ځان قبر له جوړ کا دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې ځان قبر ته جوړ کا ته قبر دې ډېر ماله یو ډېر مزېدار مې او ته وله جوړ نه نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي سنګي مرمرو قبر دی دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي او چې قبر دې کچی او د خټو ډکي او ته ورته جوړې نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې سنګي مرمر څه ته وایي قبر روضة من رياض الجنة د جنت د باغچو باغچه نو د جنت د باغچې نه سنګي مرمر قبر څه شي او یا حفرة من حفر النيران د جهنم د کندو کند د بدعمله سړي قبر د جهنم د کندو کند وی ځان قبر ته جوړ کړه څه کې والي صاحب ځان له قبر مه جوړوه وی حاجي صاحب وی چې دا خبره ورته وکړه نو په خوله کې یې ګوته ونیوله لږ سات چپو وی والي صاحب چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رڼا کړې
څومره نیکان او بزرگان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینونې ټول وی چې او ډېر ښه قبر دی پکې آیاتونه ویډیو دویم راته کړی ده نن چې تا کما نصیحت راته وکړه نو ما دې سترګې وغړولې بس روان کې دا قبر څنګه منګ روانه وې او دا هغې نه پسې ځان له استاذ اونی و عالم علم یې وکړ هغه نه رب العالمین ملا جوړ شو عالم ته جوړ شو دا د حاجي صاحب دغه یو ټکي خو چې سړی ته اثر والي دا مونږ چې جنازې کوو دا جنازه مونږ دې جومات کې نه شو کولی دا مونږ عیدګاه کې نه شو کولی دا هر چا خپل حجره ده دا په حجره کې جنازه نه شو کولی چې شریعت یوې سه مقبرې ته او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چا وسره نو خلق ونن تختو حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی شو او چې د قبر د دفن پورې ایثار شوی 2 قیرات ثواب دی شو او یو قیرات د احد د غر عمره نن خو موږ قیرات او احد د غر ثواب برباد کړ بس خلکو ته ځانو خو د خدای درزار پر زمون جنازې نه دي بس خو دوا بو کو یو مو دي دوا بو کو لکه دوا دی نه کړس دا جنازه دوا وکړه سرورم تکبیر نه پسې ته چې اللهم اغفر لحينا وميتنا دا دعا نه دا غي نه پس دوا بو پرېږي د نیک وخت کې مورخه کی پلارخه کی رورې دا خزیره چې هغه قلحت تک وځي ناجایز هم شروع کړی مونږ ملا څنګه دا سره پاره دې کې دا غرض نه چې دوا بو دې کې غرض دار چې ګوري کاکا دا زرا غلې مخه تا جنازه مې وکړه ځان وته ریاض وکړه ثواب دې په بولو نه مکه دا قصه بالکل پرې جنازه خالص د الله د رضا لپاره چاته روزان خایم په چاوله دي هم او په چاوونه دي هم ها خدای د مړي وارث ته تعزیه خدای او تعزیه خو یوازې مقبره کې نه زیاله ولا ورشه نصیحت ورته وکړه چې خدای تامو بخي سبب عالم خدای بخي ټول خلک بمړي تسلی ولا ورته تعزیه تسلی ته نو دوا بوکو څوک د سخات پته مې او څوک مصلی پته مې او څوک پدې ته مې چې هغه ته بزانو خو چې سبا زما مړي لراشي څوک پدې چې دلته مې قبر وکړو سبا زما قبر وکړو جنازه پکې د خدای رضا لپاره وکړه چا د خدای لپاره چا وکړه ته خدای له لاله چې ما ځانو خو چې راغلی ته زما مړي جنازه قبر وکړو ما ستاو کنه ته زما قبر کنه اسو پکې لال جانمات بنول نو د خدای په نوم د الله د رضا لپاره کم سړی وي چې الله اکبر ارسم تبو برباد عبادت نمون رواجونه جوړ کړی زمارونو د الله د رضا لپاره چې کوم عبادت دی هغه تبو برباد نو د مرګ نه نصیحت ته چې موږ وایو چې التلال شو نبی علیہ السلام فرمایو جنازې ته ایثار شو مړي دفن پورې ایثار شو هغه کې غټ مطلب دی چې د قبر نو د مقبرې سړی عبرت والی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بر جنت البقیع مقبره تبته او پکې مناستو او قسم په الله حدیث کې راځي چې شپه نبی علیہ السلام مبارک په کور کې نو عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې نو کتنو او لما کوټه کې شپه ورپسې بار ته یو ځای ګوره بل ځای ګوره خدای نبی علیہ السلام څه شو حضرت فاطمه رضی الله عنها کرا ورله بس کورې نږدې پیغمبر علیہ السلام ته شو ویلي نو چې بس زه خو دا ما بارو ته موږ سره سودا شو چې اسنه چې خدای مکه دشمن له مخه نه ورغلی لکه يهوديان او داخله منافقان به دشمنان نو د مشکات صاحب د معجزات په باب کې راځي چې د نبی رسول الله یو مبارکه معجزه دا و چې داغه د خولینه به خوشبوئی تله نو په کومه لار چې به نبی رسول الله تلو نو په هغه لار باندې به خوشبوئی پرې خو پښته خوشبوئی په لار خوراوه نو چې کمی نږدې صحابه وغی ته پته و چې نبی اسلام په لاره ته ته کاغی د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبوئی پیجنده چې دا خوشبوئی ده دا د عطر او د ګلاب نه نو چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس ولا چې نبی رسول الله نشته وي بس hebat جمعه ترالو اوس هغه خوشبوئی پسې دوی روان شو تلو د مدینه منوره مقبره ته ورغلو ګوټه نیمه شپه ده چې ورلوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دانی مشپه او کما آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته ما دې امت لا عذاب ورکې نو الله ست بندگان دې هیڅوک نه تاسو نشي کولی
هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندگان دي د بنده متعلق څوک چان تپوس نشي کولی هیڅوک تپوس نه نشي کولی وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله کته بخي او معافي وتکه نو خدای د لوی قدرت مالکي ګور بیا نه څوک تپوس نشي کولی ور د خپل امت لپاره په مقبره کې د نیمه شپې پروت دی او الله ته سجدي لګي او دعاګانې ولا ذکر فاطمه رضی الله عنها ور پرې وته او په جالا شو بابا ولی جاړي او جړلې څه تکلیف چا در رسول دی چې جل شوی چې نیمه شپې مقبره ته راغلي په سجده پروت او الله ته جاړي نبی رسول الله مبارک سره راپورته کړ فاطمه له پسر کې خود بچی نه ونن ډیره مبارک شپه د شو قدر پینځل سم شپه مبارک شپه او ماته الله وحی راتلا چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلې ما یرا شریخ خپل مطلق په دې پټه تیارې کې د مقبره په میاس کې دعا وغواړه څومره دشمنان او يهود منافقان د خپل امت د دعا لپاره دعا جهان مبارک سردار د نمیش په مقبره مقبره کې ولې کوي ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې الته کې د خپل مرګري ویني د صحابه د مړي ویني سړي په ځړ کې لګ نور دردم پیدا شي او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبی رسول الله د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي یو غزا کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب بن عمر رضی الله عنه دا دفن دي او عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بل یو قلاره په هغه کې نور صحابه کرام دفن دي یو صحابي فرمایي نبی رسول الله لا او هغه شهدا او قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته او داسې رخصت ته غشتله کسړی چې د جمدو رخصت دی او خپل صحابه ځان ته مخکې کې نو مرګرو د ستاسو نه مخکې روانې ور مرګ ځان تر آیات ستاسو نه مخکې روانې او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر الله دې وسلم مونږ یو ځای د حوض کوثر وبو د پيونه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د وورې نه یخي او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي کوم لوښي پراته دي سراحې د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی او نبي علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سراحې اوبه ورکړې تر همیشه همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو د فایدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر د مارو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدي نه حاصلېږي په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د خپلو مړو زیارت له ملاقات ته مقبرې ته خامخا دی دا سنت طریقه ده یو وخت نبی علیه السلام ته منع کړی نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی ده ورځئ او زیارت ولې اخرت درته یاد ده فانها تذکر الاخره سړی چې ورشي اخرت سړي ته یاد شي خپل مړي یاد شي خپل مرګ ورته یاد شي د دنیا د مال او دولت ورته سره مخکې د اخوار سره نه پاتې او دعا به مو کې خپل مړو تلاوت به مو کې خپل مړو زنانه عموما زمون په وطن کې قبول لذي په شریعت نه په غلطه طریقه جامه نره پړونی نره فلاره باندې به ستري عموما په مقبره کې سړي ولکان وي نو فتنه غوندي په دې وجه زم زنانه په پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لذي نو تلی شي خو زمون په وطن کې به پرده ډېره زیاته نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخیلي ورته خپل کور د نفل کوي او بخیلي ورته او نارینه له پکا مور د خپل بچی د خپل لور د خپل د خاندان قبرون لځه دعاګانې ورته کوي او مقبره ته چې ګوره د عبرت اخلي نو دا آیت مشهور دی ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقه الموت یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه لپاره جمدي نشي پاتې کېدی لازمن به د مرګ سکه کوي کدی مسلمان یا کدی کافر دی که مرګ منیو که نه منی خو مرګ به د خامخا راځي خو یو ټکی دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک یو څیز زموږ او ستاسو را کامیابی دی الله ته محتاج یو او ډېر ګناهګار یو حقیقت دا دی د جمعې مبارکه ورځ ده
نو په اخلاص ته رب العالمین ته حضور کې دا دعا کو چې یا الہ العالمین یا رب العالمین زمون مرګ د ایمان مرګ وګرځول، الله زمون مرګ د اسلام مرګ وګرځول، الله زمون خاتمه بل ایمان وګرځول.